ژوند پرې زرغونېږي علم کور په کور غواړو آباد مرغوندې ځلېږي علم باندې دا زموږ هېواد مرغوندې ځلېږي علم باندې دا زموږ هېواد ژوند پرې زرغونېږي علم کور په کور غواړو آباد مرغوندې ځلېږي علم باندې دا زموږ هېواد مرغوندې ځلېږي علم باندې دا زموږ هېواد تل قال الله وي قال الرسول وي ورکې ځوانان تل پرې مشغول وي تل قال الله وي قال الرسول وي ورکې ځوانان تل پرې مشغول وي څومره ښه ښکارېږي شي رسن تر خپل اصل مراد څومره ښه ښکارېږي شي رسن تر خپل به هر حال ډېر خوشحاله شولم یقینا ډېر خوشحاله شولم زه ګرځم ولایاتو ته ځم ډېرو سختو ځایو ته ځم په مدرسو ګرځېدلی یم هلمند ته کندهار داسې نیمروز پکتیا پکتیکا خوست بدخشان خو چې زه هر څه ګرځېدلی یم مدارس مې لیدلي دي په مدارسو ګرځېدلی یم چې الله دې د بدو سترګو وساتي داسې منظمه مدرسه داسې په اخلاقو روزل سوي شاګردان ډېر کم ما لیدلي دي زه دا یو خبره په ډېرو مدارسو سره شریکوم خو همتاسې ګورئ یو شی چې قیمت پیدا کوي هغه د کیفیت په لحاظ پیدا کوي د کمیت په لحاظ قیمت نه پیدا کوي همتاسې ورته وګورئ دا دونه غټ غر هغه غر د دې حیثیته نشي په دې کې معدنیات دي په دې حیث نشي په دې کې چیني دي اوبه ځینې راوځي بلکې جبل من حیث انه جبل مال چې ما تا ته په لک افغاني راکوي هم نه اخلو خو د بدخشان دونې لږ دونې یوه ټوټه لعل یا د پنجشیر داسې یوه ټوټه زمرد دا په لکاوه اخلو په لکاوه خلک اخلي او ډېر محنت پسې کوي دا ولې نو خو دا یو کې کیفیت شته په بل کې کیفیت نشته به هر حال زما د خوشحالي په رابطه مې دا خبره درته وکړله چې خوشحاله ولې سوم زموږ د وزارت د پوهنې وزارت یا تعلیم و تربیه وزارت یا د معارف وزارت په نامه باندې یادېږي چې د انسانانو بنیاد جوړونه په دې وزارت پورې مربوطه ده علم د الله صفت دی څنګه چې الله مستغني دی د علم هم داسې مستغني دی که علم ته موږ ټول ځان ورنکو علم موږ ته په سل برخې کې یوه برخه هم نه راکوي نو چې داسې باکیفیته جامعات داسې باکیفیته مدارس داسې منظمې مراکز د علم د دین د علم موږ ووینو به هر حال مقصد مې دا دی ګرانو طالبانو څونه کوشش چې کوئ دا لږ دی د دین دپاره څونه کوشش چې کوئ دا لږ دی دې ته به ګورو دا د علم تاریخ چې وګورو ډېر په سختیو دا علم تر ما او تا پورې راغلی دی په ډېرو سختو حالاتو په ډېرو سختو شرایطو امام سرخسی رحمت الله علیه تاریخ به تاسو اورېدلی یا مطالعه کړی د وخت حکومت په څا کې بندي کړي او څا ته اچولي کوهی ورته وایي یا څا ورته وایي د څا په دې غاړه باندې به طالبان ورته ناست و مبسوط به د څا ورته وایي طالبانو به لیکي
چاپ چیرې و چاپخانې نه وې په وخت کې کاغذ په ډېره مشکله پیدا کېدی کاغذ نه و سیاهي به په خپله جوړول قلم هم دا د نل د نی څه بیا قلم جوړوي په هغه به لیکل کول دغه ما او تا ته چې دا علم را رسېدلی دی دا ټول په قلم لیکل سوی تر ما او تا پورې راغلی دی دا خو لا هغه کتابونه وو دي چې هغه د چنګیزیانو پاته سوله ورنه چنګیزیانو د مسلمانانو دومره کتابخانې دریاب ته وغورځولې چې څو ورځې د دریاب اوبه تورې وې دا هغه پاته دي چې زه ورته زده کولی نه شم اوس نو ما ورته د امتحان وخت دی آیات مبارک لننظر کیف تعملون اوس الله ما ورته ازموي چې زه ورته د علم سره څه کوو یو کتاب دی مولانا ابوالفتاح ابو غده هغه جوړ کړی دی صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم دا یې نوم دی په هغې کې د دې علماو د سختیو واقعات د طالبانو د سختیو واقعات یې په دې کتاب کې راوړي دي او هر واقعه په سند ثابته کړې ده امام احمد بن حنبل رحمه الله بوایي امام وو خدای به ګرځېدی نه په منډه به ګرځېدی لکه دا شینیان ځوانان چې منډه وي چې وخت مې ضایع نشي وایي چا ورځ ورته وویل ای احمد بن حنبل تر څه وخته پورې به ستا دا حال منډې به وایه اوس خو امام یې مشر سړی وایي دول الی الموت دا ګوره د دې خلکو عشق د دې علم سره دا عشق نو هغه وخت راځي چې په محنت یې سړی شي لاسته راوړي په خواریو په کوششونو باندې لاسته راوړي نو څونه چې تاسې د دې وضعیت ما ته معلومه شو چې تاسې ډېر محنت کوئ ډېر کوشش کوئ خو چې د دین دپاره څونه کوشش وکړي هغه به ډېر نه بولي هغه ډېر کم به بولي چې څونه ډېر کوشش کوي هغه به ډېر کم بولي او بل ګرانو شاګردانو د استادانو به ډېر قدر کوي زموږ سره طالب زموږ سره په نورلانوار کې سره شریکان وو ډېر ذهین طالب وو نورلانوار موږ په دیر بابا باندې وایي دیر بابا ډېر مشهوره سړی دی اوس ډېر ضعیفه سوی دی هغه وخت کې د دیر بابا سره به دا فنون و امتحان سماهي امتحان خلاص تو یو څو ورځې رخصتي و بیا سبقان شروع شول دیر بابا شرالی داسې سبق وایه لکه ډېر سخت شي مریض وي نه په پوهېدلو چې په دیر بابا څه شوي هېڅ پې نه ویله ډېر زهیر و ډېر په تکلیف یې دا سبق وایه هغه طالب نه و په سبقي کې بله ورځ دا طالب هم راغلی و طالب ته چې وکتل له جیبه یو کاغذ راوکړي وایي په دغه کاغذ کې یو طالب داسې هم نه دي ورته ویلي چې دغه طالب وایي یو طالب ما ته ډېرې بدې خبرې لیکلي دي وایي ما ته لیکلي دي چې ته په هېڅ نه پوهېږې ته کله ملا وې ته دلته چا راوستلی دا طالب هغه ذهانت ختم سو په دې ټوله مدرسې کې په ذهانت کې یو نوم درلودی خو دیر بابا چې ظهیر کې استاد و ذهانت یې ولاړ لکه دماغ چې خراب شو داسې نو لہذا په علم کې به هغه وخت برکت راځي چې د استادانو قدر وکړو ډېر قدر به وکړو استاد روحاني پلار او بل ګرانو طالبانو خپل مابین کې به ډېره ښه ګزاره سره کوي موږ تاسې د اصحاب صفو پر ځای ناست یو د هغو په وظیفه باندې یو د صحابه کرامو په رابطه الله څه فرمایي رحماء بینهم اشداء علی الکفار رحماء بینهم داسې به تاسې وموږ لکه صحابه کرام چې خپل تر مابین څنګه زندگی کوله داسې زندگی وکړو او هم د کتاب ډېر قدر کوو کتاب زموږ اولنی استاذ دی او د بیت المال د دې مدرسې د املاکو سره به ډېر احتیاط کوو او څونه چې علم کوو په هغه به د عمل کولو کوشش کوو نو به دا زموږ استاد په علم کې دا یې شکریه ده
ولئن شکرتم لازیدنکم. د دې شکریا دغه ده، د علم شکریا دغه د څونه وایو هغه عمل باندې خدای شکریا ده. نو الله پاک په د علم راځات ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. الله مو دې وساتي له ناشکرۍ څخه. نو الله پاک دې تاسو ټول با عمل علما مجاهدین او د دې دربدر ولس خادمان وګرځي. په اخر کې بیا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.